د خولې د بدبوی د مخنیوي لپاره څو ساده لارې. کله درته چا ویلي چې له خولې مو بوی ځي؟ څېړنې ښیي چې د نږدې په 100 کسانو له خولې بوی ځي. دا هم ثابته خبره ده چې د خولې بدبوی نه یوازې چې وخت نه وخت د خجالت سبب کیږي، بلکې د یو شخص پر ټولنیزو اړیکو ډیره بده اغیزه کوي. سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. تر ډیره د خولې او تنفس بدبوی د هغو بکتریاو له کبله پیدا کیږي چې د وریو له کرښې لاندې پیدا کیږي. ښه خبره دا ده چې د غاښونو په پاک ساتلو کې تاسو کولی شئ دا بدبوی له منځه یوسئ. خو د خولې او غاښونو پاک ساتلو لپاره تاسو باید څو منظم ګامونه واخلئ. هغه هم داسې: اول ګام، د غاښونو په برس هره ورځ لږ تر لږه 2 ځلې خپل غاښونه پاک کړئ. همدارنګه د غاښونو نخ یا د غاښونو پاکولو تار هم لږ تر لږه د ورځې 1 ځل د غاښونو ترمنځ فاصلو کې وکاروئ، څو د خوړو پاتې شونې چې د بوی سبب کیږي پاک شي. هر ځل چې د غاښونو برس کول پای ته رسوئ، له یاده مه باسئ چې د خپلې ژبې پاسنۍ برخه هم پاکه کړئ. دریم ګام، اوږه، پیاز، پنیر، مساله دار خواړه او کافي کمه کړئ. که چیرې مو دا خواړه وخوړل، تر خوراک سمدستي وروسته خپل غاښونه برس کړئ. ورپسې ډېرې اوبه وڅښئ او په خوله پاکونکي مایع خپله خوله کنګال کړئ. څلورم ګام، الکول مه څښئ او سګرټ او نسوار هم مه کوئ. پنځم ګام، اوبه ډېرې وڅښئ، ځکه خوله چې څومره وچوي هغومره په کې بکتریا په اسانۍ وده کوي. که چیرې مو خوله د ډېرو اوبو د څښلو سربیره وچوي، نو داسې ژاولې خولې کې واچوئ چې خوږه ونه لري. شپږم ګام، په هرو 6 میاشتو کې د غاښونو ډاکټر ته د غاښونو د پاکولو او عمومي معاینې لپاره ولاړ شئ. البته که د خولې بدبوی مو له یادو هڅو سربیره له منځه نه ځي او یا د غاښونو کې د بلې کومې ستونزې احساس کوئ، بیا زر د غاښونو ډاکټر ته ورشئ.